رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستة يدخلون النار قبل الحساب. شپږ داسې کسان چې الله جل شانه به د حساب کتاب نه مخکې جهنم ته داخلي. په هغې کې لومبنی کس الامراء بالجور، هغه بادشاهان، هغه حاکمان چې هغه په خپل رعایا او په خپل خلکو باندې ظلم کوي. الله جل شانه به دغه ظلم په بنا دغه ظلم د وجې نه به جهنم ته داخل کی. دویم والعرب بالعصبیه، او عرب به الله جل شانه د عصبیت، د تعصب، د قوم پرستی د وجې نه به جهنم ته داخلي. د حساب کتاب نه مخکې ګورې تعصب دومره بد شی دی چې الله جل شانه به هغه عرب چې هغه قوم پرست دي لکه خپل عربیت ورته اوچت ښکاري، عجمو ته په کم نظر ګوري، نو الله جل شانه به بغیر له حساب کتابه جهنم ته داخلي. او دریم والدهاقین بالتکبر، هغه مالداران خلک چې د مال د وجې نه دوی تکبر کوي، نو الله جل شانه به د تکبر په بنا باندې د حساب کتاب نه مخکې جهنم ته داخلي. نو مالدارانو په خپل مالونو په وجه باندې تکبر مکوي. او څلورم والتجار بالخیانه، هغه تجاران چې په خپل تجارت کې خیانت کوي، په خپل تجارت کې دوکه کوي، امانتداري سره او په صداقت سره تجارت نه کوي، الله جل شانه به بغیر له حساب کتابه جهنم ته داخلي. او پنځم واهل الرستاق بالجهاله، هغه خیمو والا، هغه باندچان، هغه کوچان چې هغوی ناپوه وي، د دې د ناپوهۍ د وجې نه به الله جل شانه دوی جهنم ته داخلي. عمر مې درکړی او ته هېڅ شی زده نه کړل، تا په مسلو باندې ځان پوه نه کړ، ته یو عالم ته کښېناستې، نو لهذا د دغه جهالت د وجې نه به دغه باندچان، دا کوچان، دا خیمو والا، دا به الله جل شانه بغیر له حساب کتابه جهنم ته داخلي. او شپږم والعلماء بالحسد، او هغه علما چې حاسدین دي، هغوی حسد کوي، الله جل شانه به هغوی بغیر له حساب کتابه جهنم ته داخلي. الله جل شانه دغه شپږ کسانو نه موږ ته نجات راکړي، او الله جل شانه دغه صفات چې دا کوم خبیث صفات دي دې نه الله جل شانه موږ ته نجات راکړي، او الله جل شانه موږ د جهنم د هغه سخت سزا نه په امان او په حفاظت کې وساتي.